شم همت تصد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت تصد خپلو مشرانو ډېر داسې بوډاګان دي چې هغه ستا هم زیات په عمر کې دي او اوس هم مزدورۍ کوي اولاد یې شته دا نه چې نشته خو بیا هم مزدورۍ کوي څه خو جو مهنګایي ده ګراني ده هغه په خپل نظر کې ده ولې ډېر چې کوم دی نو هغه پخوا په خلکو ویل چې وي یو پلار وي لس بچي ساتلی شي خو لس بچي یو پلار نه ساتي دا همدغه وجه خو نه ده دغه وجه ده دا وجه ده وړه دې څه خواهش شته یاره نشته څه ارمان هر څه مې پوره کړی څنګه هر څه دې پوره کړه بنګله دې جوړه نه کړه بچي راکړي دي زامن راکړي دي لکه ستا د ژوند ټولو غټ ارمان دا و چې بچي میلاو شو یا زامن میلاو شو هغه شو اوس یې پړه ارمان نشته بل فرض که ته اوس مزدوري نه کوي او کور کښېني نو آیا واړه به دې برداشت کړي یاره مشکله ده برداشت ګرانه ده لکه ته اوس هم مزدوري کوي په دې نو آیا ته دغه خلکو ته ښوونه نه کوي چې آیا څه چلو کړي د خپل لکه د مور او پلار نه وي دا اوس ته په هغه عمر کې نه یې په کوم عمر کې به چې تا مزدورۍ کولې اوس ته زه ستړی کېږم دې وړو راته وینا کړو ستاسو یو لاس هم کار نه کوي نو بیا څنګه مزدوري بس مجبوري ده کوي کنه چې نه کوي یو کار لکه په د یو لاس هم اخته یې او په یو لاس هم دې لاس کې مې راټ لګېدلی دا ولې دلته څه شوی دا حالات چې خراب وګولې لګېدلی کوم خبره دا زما د ښکاري د 2013 کې خبره چا به ویشتلې وي او ویشت دغسې هوایي ګولې راغلي وه او که نه هوایي ګولې راله ولګېده او اوس دا لاس کار نه کوي پراپر نه دا اوس مزدوري پې کوي څه مزدوري کوي ګاډی چلوم نو خالي ګاډی چلې که څه سامان چې دی راکوځوي سامان چوتم راچوتم دیګونه پکار چې ورته کوزو پرې دا ژوند ډېر سخت نه دی تک د سو ټول په غواړي کنه ایوب خان په دور کې به څه کول ها ایوب خان په دور کې ته څومره عمر کې وې څه کار به د ماشي مو کارو او بیا چې د بټو دور راغی هغه مې یاد شي هغه دې یاد شي هغه کې څه یاد شي هغه کې هر څه حالات خراب وو ورته چې ټیپونه راوستي په خلکو بسې شتو لپاره بنارس چوک پورا مخلوق ویشته راته دا راته وایي چې آیا په دغه دور کې چې حالات ډېر خراب وو او تاسو د کور واحد کفیل وئ چې تاسو 2 روپۍ ګټلې نو کور ته بتلې او حالات خراب وو نو بیا خو مزدوري نه که نه چې مزدوري نه وه څنګه دې وخت بس الله پاک زندګي تېروله څه مطلب څه قرضه به دې کوله څه به دا قرضه نه کوله بس حالات په لږ صحیح شو کار له په منډه لاړو حالات په بیا ګډوډ بیا په کور ناست څه وخت کې کرفي به کولاو شو منډه تړله به یې ووهله هر څه به یې برابر کړو بیا چې کرفي به ولګېده بیا به ناست وو اوس دې زړه څه غواړي چې که چېرې ما دا کار شروع کړی وی نو زه به بس په دې ځای باندې وم نو ما غلطۍ نه دا کار شروع کړو چې ټول عمر مزدوري کړو ما څه غلطۍ یې نه چې دا په ماضي کې په تېر وخت کې څه غلطي کړې نه ده محسوس کوي نه که نه کړی دی نه محسوس کوم زه نه محسوس کوي نه لکه څنګه وخت تېر شو بس ښه تېر په دې هم شکر دی چې ښه تېر ستغې خو ډېرې وي په ژوند کې خو دا یو ستغه داسې وي چې دا انسان ته یاد وي لکه یو تکلیف یا یوه حادثه یا یوه جګړه په قوم کې په قبیلې کې په خلکو کې نو داسې څه ته یاد نه ستا په ژوند کې اډو څه حادثه نه ده شوې مطلب څنګه حادثه لکه داسې وي مثال په طور پر یا د چا څه جنګ جګړه راغلې وي یا د کلي کې راغلې وي یا د کاروبار د غاړې څه شر فساد جوړ شوی وي یا څه داسې حادثه شوي لکه دا یوه حادثه ستاسو دم چې دم حادثه وه که نه داسې څه بل حادثه یاد داسې نشته ډېر په مختصر ټکو کې اخته یې ولې لږ د زړه وسپړه که نه لږ په زړه کې به ډېر صحیح د عمر ته داسې په غرمو نه دی تېر کړی ما ته پته ده ویل نه غواړې وجه څه ده ویل خو پکار دي
څو خوشته په دې دومره عمر کې چراغ تا ته کېناست او ستا نه ستا د زړه خبرو ته تپوس کوي څه نشم هېر کړي دي هغه میټي پاو والا فارموله دا پاو کړې ده بس چې څه دي تېرېږي دي بس چې څه شکر دی په دې باندې بس د نوي نسل ته څه ښوونه کوي د مور او پلار د قدر و قیمت لپاره د عزت لپاره یا د دغه لپاره چې د دوی قدر پکار دی احترام پکار دوی ته څه ښوونه صحیح ده چې مشر ادب پکار دی عزت ورکړي د مشر خبره تیزه مو کنه مشر ته پکار ده چې هغه کنټرول ډېره مننه تاسو د دې مشر خبرې واورېدې او دوی خو ځان ډېر پټ ورانه او کوشش یې ډېر وکړو چې هغه خبرې ونه کړي کومې خبرې چې په زړه دي خو بیا به هم دا خبره کوم چې یقینا که دا نور څه نشي خو د ډېر سپین ګروپو سره کېناستم پاڅېدم د هغوی خبرې مې واورېدې نو دومره اندازه اوس ما ته هم کېږي چې پړه خبرې وي خو دا ځینې خبره څوک ویل نه غواړي یا څوک چې کوم دی نو هغه نه غواړي چې د هغه په هغه څه تېر شوي دي چې هغه نورو ته پته ولګي خو بیا هم د دې مقصد چې کوم دی هغه واضح دی او دا دی چې د خپل مور او پلار چې کوم سپین روبي په دې کور کې تا ته خدای راکړي دي د دوی قدر پکار دی د دوی احترام پکار دی او دوی ته آرام پکار دی دا عمر اوس د مزدورو نه دی او دا عمر د خوارو خسکو نه دی دوی چې څه کول هغه د خپل اولاد دپاره وکړل پکار خدا دا چې اولاد نور همت وکړي لږ د نور همت وکړي او کم از کم دا دی به 125,000 روپۍ میاشت ګټي که نه دا 25,000 به خدای څه بل څه اسباب تیار کړي او ولې د دې نه پس په دو پیسې نور چې کوم دی نو هغه پیري راخلاصه ده بزرګي راخلاصه ده پکار خدا دا نوی نسل ته دا پروګرام مقصد هم دا دی چې دا نوی نسل زموږ په دې خبرو پوه شي چې دا مور او پلار څومره قیمتي وي دا بوډاګان په دې کور کې څومره د برکت سبب وي او د دوی څومره احترام پکار دی په دې دوه خبرو زه اجازه غواړم چې چا کوم پاتې کېږي خپل د ګېټ چاپېر د خلکو خیال ساتئ په خاصه توګه د ضعیفو خلکو خیال ساتئ چې هغه مزدوري کوي شی خرڅوي که ستاسو ضرورت نه وي خو هغه د هغو نه اخلئ ولې په دې سپینه ګیره باندې هغه چې دا مزدوري کوي یا به خپل کور ساتي یا به خپل بچي ساتي یا به ډېره لویه مجبوري چې کوم دی هغه د هغې په شا وي د دې خیال ساتئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته په لوی الله مو سپارم په خدای کې خپلو مشرانو چې تېرې مونږ دپاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت ته زه د خپلو مشرانو زار د پښتو